د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترجیحي تعرفو له لارې د کرنیزو محصولاتو صادرات پیلېږي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان د پلاو د وروستیو هوکړې پر اساس نن جمعه د زمري لسمه د ترجیحي تعرفې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د څلور قلمه کرنیزو محصولاتو صادرات پیلېږي. د یادې هوکړې له مخې د افغانستان له لوري پاکستان ته پر 4 قلمو صادراتو او له هغه ځایه هم په 4 قلمو وارداتو لګول شوي تعرفې چې مخکې 80 سلنې وي 20 سلنې ته راټیټې شوي دي. د معلوماتو له مخې له افغانستان څخه په صادراتو کې انګور، انار، مڼه او رومیان شامل دي او له پاکستانه په وارداتو کې بیا ام، کینو، کیله او الوګان دي. دغه یو کلن تړون د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معین احمد الله زاهد او پاکستانی سیال جاوید پاول ترمنځ لاسلیک شوی، راتلونکي کې به د تمدید وړ وي او همداراز نور اقلام پکې هم زیاتېدلی شي. ملګري ملتونه افغانستان کې 240 سړې خونې جوړوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان افغانستان کې د کچالو ساتنې 240 صفر انرژي سړې خونې جوړوي. یاد سازمان ویلي هره خونه به د 28 متره مربع مساحت په درلودلو سره د 13 متریک تنه کچالو زیرمه کولو ظرفیت ولري. یادې سړې خونې به د کچالو خرابېدو مخنیوي ترڅنګ له بزګرانو سره مرسته وکړي چې خپل کرنیز حاصلات د اوږدې مودې لپاره وساتي. د ملګرو ملتونو یاد سازمان داسې مهال افغانستان کې د سړو خونو جوړولو لپاره تابیا نیولې چې د طالبانو حکومت هم د بزګرانو لاسنیوي او د هغوی کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه خپل لومړیتوب بللی دی. ملګري ملتونه وایي افغانستان ته د مرستو رسولو کچه خورا ټیټه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په یو تازه راپور کې ویلي چې د 2025 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغانستان ته د بشري مرستو بهیر له 40% کموالي سره مخ شوی دی. راپور زیاتوي چې دا کموالی د اداري محدودیتونو، چاپیریالي ستونزو او د مرستو د ویش په برخه کې د لاسوهنو له امله رامنځته شوی دی. اوچا وایي په دې موده کې 215 بشري فعالیتونه په ځانګړي ډول په مرکزي، جنوبي او لویدیځو سیمو کې ځنډول شوي دي. یا د ادارې خبرداری ورکړی که دا وضعیت دوام ومومي حیاتي خدمتونو ته به د اړمنو خلکو لاسرسی لا پسې محدود شي. ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره د ام ونې ښه حاصل ورکړی دی. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت اړوند د سمرخیلو قوریه کې د ام میوې حاصلات راټول شول چې مسؤلین یې د بریالي کرنیز مدیریت پایله بولي. د یاد شرکت د معلوماتو له مخې د میوو د راټولولو چاره په مسلکي توګه ترسره شوې او د بوټو پر وخت پالنه، فني نظارت او دوامداره پاملرنه د دې لامل شوي چې سږکال حاصلات لوړ او کیفیت لرونکي وي. مسؤلین وایي دا لاسته راوړنه ښیي چې کرنیز مدیریت همغږې هڅې او نوې لارې چارې کولی شي د سیمې د زراعت د پیاوړتیا لپاره مهم رول ولوبوي. تر دې وړاندې خوست ولایت کې هم په لومړي ځل د کیلو ونو کښت ښه حاصل ورکړی و. ټرمپ د افغانستان په ګډون په لسګونو هیوادونو نوې تعرفې ولګولې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولای په 21 نیټه یو اداري حکم لاسلیک کړ چې پکې د زیاتو هیوادونو او سیمو پر صادراتو تولیداتو له 10 سلنې څخه تر 40 سلنې پورې د بالمثله تعرفو د لګولو مقررات ټاکل شوي دي. د دغه حکم له مخې د سوریې پر صادراتو تولیداتو بالمثله تعرفو اندازه 40 سلنه ښیي چې په نوملړ کې تر ټولو لوړه ده. د برازیل او بریتانیې پر صادراتو تولیداتو د تعرفو اندازه 10 سلنه ټاکل شوي چې په دغه نوملړ کې تر ټولو ټیټه ده. د افغانستان، جاپان، کوریا، جمهوریت اسرائیل او ترکیې په شمول د زیاتره هیوادونو او سیمو پر صادراتي تولیدات د تعرفو اندازه بیا 15 سلنه ده. سلوانیا اسرائیلو ته د هر ډول وسلو پر صادراتو او وارداتو بندیز ولګاوه. سلوانیا د اروپا د لومړني هیواد په توګه اعلان کړی چې له اسرائیلو سره د وسلو واردات، صادرات او انتقال یې بند کړل. د سلوانیا حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا اقدام په خپلواکه توګه ترسره کیږي ځکه چې د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه د داخلي اختلافاتو او بې اتفاقۍ له امله د مشخصو اقداماتو په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي. د جولای په لومړیو کې سلوانیا د اروپایي اتحادیې په کچه لومړی هیواد و چې پر 2 افراطي اسرائیلي وزیرانو یې بندیز ولګاوه او خپل هیواد ته یې ممنوع دخول اعلان کړل. د سوریې بهرنیو چارو وزیر مسکو ته په یو رسمي سفر تللی دی. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسعد الشیباني له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې کتلي دي. الشیباني ویلي سوریا د ملي یووالي د پیاوړتیا او یوې نوې او متحدې سوریې د جوړولو برخه کې د روسیې د حضور او ونډې هرکلی کوي.
هغه زیاته کړې چې سوریه غواړي له روسیې سره نوې اړیکې پیل کړي. همداراز لاوروف ویلي چې روسیه د سوریې د ملي یووالي ملاتړ کوي او ورسره د کار، اقتصاد، امنیت او ترمیم همکارۍ پراخوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پخواني تړونونه بیا ارزوي. په دې کتنه کې دواړو خواو په سوریه کې د سیاسي خلا پر ډکولو، د دولتي بنسټونو پر ساتلو، د مشترکو ګټو پر پراخېدو او د اړیکو پر دوام ټینګار کړی دی. دا د بشار الاسد رژیم له سقوط وروسته د سوریې د موقت حکومت لوړې کچې لومړی رسمي سفر دی چې روسیې ته شوی دی. مسعود پزشکیان ویلي چې ایران د اوبو د کمښت له ستر بحران سره مخ دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان خبرداری ورکړې چې هیواد د اوبو د جدي بحران په درشل ولاړ دی. نوموړي د منابعو ناسمه اداره او د اوبو زیات مصرف د هیواد اوبو امنیت لپاره اصلي ګواښونه وبلل. پزشکیان ټینګار وکړ که په تهران او نورو لویو ښارونو کې د اوبو مدیریت جدي ونه نیول شي او خلک د سپما فرهنګ ته پاملرنه ونه کړي، نو هیواد به د سنبوړي او میزان په میاشتو کې د بندونو د تشېدو له بحران سره هم مخ شي. د افغانستان، پاکستان او اماراتو کرکټ لوبډلو ترمنځ د درې اړخیزې لوبلړۍ مهالویش په ډاګه شو. د افغانستان کرکټ بورډ په خبرپاڼه کې راغلي چې ملي لوبډله د متحده عربي اماراتو په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ په درې اړخیزه لوبلړۍ کې ګډون کوي. ټاکل شوي چې دغه سیالۍ د اګست میاشتې په 29مه نیټه د متحده عربي اماراتو په شارجه کرکټ لوبغالي کې پیل او د سپټمبر تر 9مې نیټې پورې دوام پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې د درې واړو هیوادونو ترمنځ 9 لوبې شاملې دي. د شال ټلویزیون قدرمند اوریدونکو دا و د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.